راځئ چې نن مو د خوب په تعبیرونو باندې خبر کم. په خوب کې ځان ناروغه لیدل دا د دې په معنا ده چې ستا ګناهونه به پاک شي او ستا په ژوند کې چې کومې ستونزې دي هغه به هم ختمې شي. په خوب کې د جنت لیدل دا د خوشحالۍ او د بریا نښه ده او دا تا ته یو اشاره ده چې ته ډېر نیک عمله او ښه انسان یې. په خوب کې لاره ورکول د غلط فکر او ناسم تصمیم نښه ده، یعنې په ژوند کې چې د کوم تصمیمونه نیولي دي هغه ټول غلط دي او دا تا ته یو اشاره ده چې له خلکو سره باید مشوره وکړې. په خوب کې په هوا کې الوتل د لوړ مقام او پرمختګ نښه ده. که ته په خوب کې وګورې چې الوځې او ځان ډېر خوشحاله محسوسوې نو انشاءالله کوم هدف چې د ځان ته ټاکلی ده هغه ته به ډېر ضرور رسېږي. په خوب کې د مرغانو یا نورو حیواناتو لیدل چې ستا د امر تابع وي دا د دې په معنا ده چې ته د مشورې ورکولو وړتیا لرې او ستا خبرې په خلکو ډېرې ښې لګېږي. په خوب کې د دوزخ لیدل دا د ګناهونو نښه ده او دا تا ته یو اشاره ده ګناهونه پرېږده او الله تعالی ته وګرځه. په خوب کې منډه وهل مګر پښې کار نه کول، یعنې منډه وهي او پښې د حرکت نه کوي دا د دې نښه ده چې په ژوند کې د کوم هدف نیولی ده فقط په زړه کې ارمان لري مګر کار ورته نه کوي. په خوب کې د طلا لیدل د ښځې لپاره خوشحالي ده او د نر لپاره نوي مسؤلیتونه. په خوب کې د قبر لیدل د عبرت او ځان ته پام کولو نښه ده او دا تا ته یو بلنه ده چې راشه توبه وباسه نه بد خبر. او که د خوب له تعبیرونو سره مینه لرې نو ما در سره تعقیب کړه.